جو بایدن عمران خان ته د لیدو په مخه د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. سلامونه او نیکي هیله که غواړئ د دې راپور په اړه کره او تازه معلومات ترلاسه کړئ نو دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. امریکایي مشهور سناتور لینسي ګرام ویلي چې د عمران خان له بار غوښتنو سره بیا هم د امریکا ولسمشر جو بایدن د نوموړي د لیدو او ورسره له خبرو کولو انکار کړی دی. پاکستاني ورځپاڼې ډان ویلي دي چې ګرام زیاته کړې که چیرې جو بایدن اوس مهال له پاکستان څخه مخ واړوي ښایي وضعیت تر دې هم کړکېچن شي. نوموړي ویلي چې امریکا د پاکستان ستراتیژیک همکار دی نو له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په ایستلو دی باید غور وکړي ځکه پاکستان په یاده موضوع کې مهم رول لري. باید یاد شي چې عمران خان په خپلې تازه مرکه کې هم ویلي چې جو بایدن تر اوس مهاله د نوموړي د لیدو غوښتنه نه ده قبوله کړې. نوموړي زیاته کړې چې اوس مهال جو بایدن پر اړینو چارو بوخت دی. هر کله چې وخت مومي د پاکستان غوښتنې ته به ځواب ورکړي. امریکایي شنونکي وایي چې پاکستان د ترهګرۍ څخه د ملاتړ په مخه امریکا له پامه لوېدلی ځکه تر هغې چې پاکستان په رښتیني ډول د ترهګرۍ او د طالبانو له ملاتړ لاس په سر نشي نو امریکا به خپلې اړیکې ورسره پراخې نه کړي. تر بلې ویډیو په لاس پارم زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ.